جی تاسو رولز آف بزنس په اړه کې زموږ د احتجاج دي چې موږ له کوم دا ریسنټلی دي کوم ترمیم کړي 2013 ایکټ کې د کې دي 3 نومبر باندې نوې ایکټ دی ترمیم کړي په هغه کې موږ ټول اختیارات اوچت کړي او डी सी ए सी لور کړي یو ځکه عمران خان وایي چې دا پاور اف ڈیولیشن نچلی سطح پر هم اختیارات لے گئے ہیں نو څه خو دې اوس پورې اخباري بیانات دي او په بنګاله کې صرف او صرف اخباري فرمان جاری کیږي او صوبایي حکومت په هغه باندې عمل کوي چې په صرف پر ډیسټریکټ پېښور دا مسله دا 30 ډیسټریکټ پېښور کې دا لانجه روانه ده او په دې کې ډېر زیات ډیسټریکټ الیکټډ ممبران ټاون کونسل ډیسټریکټ او د کونسلان تحفظات دي که صوبایي حکومت په دې نظرثانیونه کا نو دا خبره ده حقیقي ده چې څنګه دي 13 نن 2 کال مخکې دي کم 2013 کې درنه ورکړه حکومت خلاف دغه شانته درنه بس د کې پی کې د دې حکومت خلاف ورکړي कुर्सी वाले ये जनरल कर्नल ये कुर्सी वाले गो इमरान गो इमरान गो इमरान गो सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं नावेल मकान डिस्ट्रिक्ट मेंबरان او ټاون मेंबरانو د پاره هیڅ قسم اختیار نشته نه پکې دا غي ذکر شي حالانکه مو یو ممبر 2-3 زره وټونه غستي کم چې 200 وټونه غستي هغه اختیارات ورکړي هغه فند ورکړي دې باره کې موږ ټول میدان ته راوځو ان شاء الله ان قریب موږ صوبګیر کنونشن کوو آی کې به ټول صوبې نه ډیسټریکټ ناظمان ټاون ممبر ډیسټریکټ ممبران خواتین او حضرات په ټول شرکت کوي او موږ د صوبې حکومت خلاف بھرپور احتجاج کوو تاسو باندې شپږ میاشتې شوې اوس په دې اخبارونو کې ورته چې فند جاری شو په میدان کې هیڅ یو روپیا نشته دا د بلدیات منتخب نمائندگانو بې عزتي کوي حکومت ته زه خواست کوم پرزور مطالبه کوم چې تاسو ممبرانو له فند ورکړي چې دوی په خپل علاقو کې خدمت وکړي کارونه شروع کړي دا خدا نه کېږي اتنے کروڑ روپے فنڈ جاری ہوئے وہ سب پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چې یو روپے فنڈ یو ستم نه دی زموږ اخري اپشن به استفاده نه چې زموږ یو ځکه بې عزتي کېږي عوام موږ نه پرېږدو موږ نه خدای د موږ ریزاین ورکړو